دا وینه انقلاب راوچتای د دې یو ساز کې د شیخ عبدالحمید رحمه الله نه با د احادیث د علم انقلاب اوچتیږي ان شاء الله تعالی. الحمدلله دا وینه رنگ راوړي رنگ. ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. دا ظلم دا کاسب یو ځل مسکوری کو مٹھاویږي با. خون پر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. او دا وینه د شهید او دا وینه د مؤمن او بیا وینه د عالم. الله اکبر. دا چې څومره سسیږي دا دومره جماوي. زمونږ علامه احسان الهی ظهیر رحمه الله شهید کړی شو. اهل حدیث کم شو که زیات شو؟ نه مړه لږ په زورې وایي کم شو که زیات شو؟ دا سوشل میډیا لګېدلې ټوله دنیا هم اوري. دا ستاسو اواز او زما اواز په دې وخت کې د څومره چې دا ملکونه دي تر د یورپ پورې او د ډنمارک او د ناروې پورې ملګري ناستې پروګرامونه ګوري لګیا دي. زمونږ د اهل حدیثو د علماو په شهادتونو زمونږ ملګري زیات شو که کم شو؟ زیات شو الحمدلله. راشه د علامه صاحب په وخت کې چې په لاهور کې څومره مساجدو څومره مدارسو مشران علما ژوندي دي سپینګیري تپوس دې وکئ او نن ریکارډ راوچت که په لاهور کې زمونږ څومره مساجد او مدارس دي. شیخ جمیل الرحمن رحمه الله د انقلاب امام او د جهاد د لارې امام او د امارت اسلامیه حقیقي بنیاد کې ښودونکی هغه انسان چې په شهادت ورسولی شو زمونږ د سلفیت تحریک وروستو لاړی که مخکې روان دی؟ مخکې روان دی الحمدلله. موږ نه شاته کېږو د الله په فضل. د الله په فضل باندې موږ دې سره عادت یو. دغه رنګه که نور مشایخ زموږ د دنیا نه تللي دي یا چا په شهادت رسولی دي نو په دې باندې زموږ قافله ودرېږي نه. الحمدلله دا وینه رنگ راوړي رنگ. ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. دا ظلم دا کاسب یو ځل مسکوری کو مٹھاویږي با. خون پر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. او دا وینه د شهید او دا وینه د مؤمن او بیا وینه د عالم. الله اکبر. دا چې څومره سسیږي دا دومره جماویږي. دا وینه انقلاب راوچتای د دې یو ساز کې د شیخ عبدالحمید رحمه الله نه با د احادیثو د علم انقلاب اوچتیږي ان شاء الله تعالی. په زور ووایئ ان شاء الله تعالی. یاد ساتئ دا د انقلاب وینه وه چې کومه تویه شوه دا مظلومه وینه وه. هغه د قلم او د کتاب خاوندو. اوس د افسران راغلي سیکیورټي افسران او سیاسي کسان دلته ورسره موږ کمره کې کېناستو. ستاسو به د جنازې څه ترتیب وي دا وه. موږ جنازه موږ په روډ باندې کوو خو بیا هم موږ مسلمانانو ته تکلیف نه ورکوو. یو طرف ته روډ به بندو بل طرف ته به کولاو وي انشاءالله. خو دومره درته وایو چې زمونږ دا شیخ صاحب دا ګوره د قلم او د کتاب سړی دا د قلم او د کتاب خاوندو. پرامن شخصیت محبت کوونکی شخصیت زمونږ د سفر او د حضر ملګری. هر وخت به مسکراهټ په خوله باندې او اکثر به مزاح ډېر کوو په ډېر عجیب انداز باندې. ټول ملګرو ته مزاج معلومه ده. انتهایی په مظلومانه شهادت باندې دی رسولی شوی دی. لہذا زمونږ دا مطالبه د اخري خبره بیا کوم. دینه بعد به انشاءالله تعالی چونکې هلته مشران را روان دي په روډ باندې به هم پروګرام وي او څه خطابات به کېږي. دلته معمولي غوندې یو سړی دغه شي او خلک یې لاشونه ږدي او بیا احتجاج رواني په ورځو ورځو. مونږ خو هغه څیز نه کوو خو بیا هم زمونږ حق دی. دې خبره باندې خاموشي نه ده پکار. په دې خبره کې کلک ودرېدل پکار دي او د مشرانو د مشایخو د طرف نه چې څه قسمه حکم او څه قسمه هدایات یو عمل کولو ته به تیاری کنه ان شاء الله تعالی. ګوره که چېرته اواز یې راته وکړلو چې راشئ صوبایي اسمبلۍ مخې ته حاضر شئ حاضرېږئ به که نه؟ که اواز مونږ ته وشو د مشرانو طرف نه چې ګورنر هاوس مخې ته راشئ راځئ به که نه؟ که چېرته اواز مونږ ته وشو حکم چې راشئ د صوبایي اسمبلۍ مخې ته تاسو ځان حاضر کړئ خپل احتجاج ریکارډ کړئ راځئ به که نه؟ سبحانک اللهم